والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس، دیر معزز اکابر علماء کرام، دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ذل ثوابه او دا اطرافو دیر لولو سرخیلان پا دے موقع باندے موجود دی. نند اجتماع دا رنبنے ورزے اخیری گڑے دی او ستاسو خلقو دے جذبے تا چی پنڈال مکمل تبادب انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے. نند ختم نبوت پتنگان دا ثوابہ پا دے سرزمین باندے الحمدللہ دا قادیانیت او دا غد ذریت خلاف پا یو عظم سرا، پا یو جذبے سرا، پا یو ولولی سرا موجود دی. منگ دا چناب نگر پا اجتماع کے قادیانانو تا یو چیلنج ورکڑو او چیلنج داو چی زمنگا دا صوبے پسوو ڈویجنوں کے پدریو ڈویجنوں کے منگا دا چیلنج ورکڑو چی دا قادیانانو ذریت دا فرانس او دا امریکی پا مدد سرا غیرت دیزان کے پیدا کی اور رادشی او زمنگ پا دے دریو ڈویجنوں کی پا یو انچے کے دے قادیانان خپل مرزاڑا جوڑا کی. دویم دا چیلنج مورکڑو چه قادیانان دے خپل پراڈکس چه سمر دی داغی کاغا شیزان دے، کاغا پران دے، کاغا راجہ سوپ دے، کاغا پرل بناسپتی دے، کاغا ذائقہ گی دے، کاغا سنگم دودھ دے، کاغا قاضی دواخانہ دا، کاغا شاہنواز ٹیکسٹائل میلز دے، کاغا شاہتاج شوگر میلز دے، کاغا دا شیزان مینگو اورنج بنانا جوس دے، کلیمن جوس دے، کدا شیزان اچار دے، کچٹنی دا، کدا سمر دی. نو قادیانان دے راشی او دا دے زمنگ پا دے زلو کے، زمنگ پا دے ڈویجنوں کے یو پراڈکس دے خپل خرس کی خپل مردانگی دے اخیج. لیکن الحمدللہ دا منگز کوئی چی منگا قتل چی دیو زلی پا سطح باندے الحمدللہ پا دی سرزمین پختون باندے دمرلوی قوم او دمرلوی ذریت چار چاپیرانا دخپل پیغمبر دناموس دا پارا راجم دی راجم بوی او انشاءاللہ دا بوینی تویولو تم ہر وقت تیار وی انشاءاللہ. منگ دا خبر ہوا کی نو کڑے ڈیرو ایجنسو والا ڈیرو خلقو رابطہ بدا کولا چی دا اعلان تاسو ڈیر لوئی کڑے دے. منگوی آو منگ پا دی اعلان کی دا آئین پاکستان خیالوم ساتلے دے، لیکن ورسرا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا عشق آغا محبت و الفتم پا ذہن کے ساتلے دے. کم چی حضرت مقداد بیان کرو، کم چی ابو الدردہ بیان کرو، کم چی خالد بن ولید داغی دا پارا سٹرگل کولو، کم دا پارا چی سعد بن ابی وقاص پل زندگی دا اس پہ پشا باندی تیرا کڑے وا، خالد بن ولید دا اس پہ پشا تیرا کڑے وا، او کم دا پارا چی دا کربلا پہ میدان کی حسین خپل سرور کڑو، لیکن دا محمد الرسول اللہ دا ناموس تحفظی کڑو. منگ بیم انشاءاللہ تر مرگ پرنگ پوری دا دغا ناموس تحفظ چوکی داران بگرزیگو یوبا او دا چاگا پلار دی منگ دا دی کردار نمونی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، نعرہ تکبیر. زما عزیزانو نن تاسو دا ثوابے پر سرزمینو گو رہی 36 کنال زمکا دی قوم بمائیت دا حضرت شیخ اعزاز الحق صاحب او آغا پٹی سترگی
چې کوم د شیخین کریمین په نوم باندې یادې دي داغي سره د محبت اظهار هغه زنده ثبوت دی ځای خانقاه ته وګوره او بیا د ختم نبوت د پاره دومره زمکه تا او چې بیا غي وای چې دا به 100 کنالو تر سو ان شاء الله زما یقین دی چې بل کال راځو دا به 100 کنال ان شاء الله تعالی دا قوم په خپل پیغمبر باندې ځان شیندلو ته تیار دی قوم ته عقاید تاسو ته علماء بیان کړل لیکن زم یو څو خبرې کول غواړم د قادیانانو کتاب توضیح مرام د قادیانانو کتاب ازالت الاوهام د قادیانانو کتاب آئینه کمالات د قادیانانو کتاب دافع البلا د قادیانانو کتاب کلمت الفصل د قادیانانو کتاب کشتی نوح د قادیانانو کتاب ایک مرد خدا د قادیانانو د مرزایانو د پلیتانو کتاب درس عبرت او د دې پلیتانو کتاب انجام آتم د دې پلیتانو کتاب مسیح موعود د دې پلیتانو کتابونه هغه ټول الفضل رساله پوری هغه مون سره موجود دي داغه حواله جاتو سره نزول المسیح حواله جاتو سره چې قادیانانو زما په پیغمبر حمله کړی دي زما په الله حمله کړی دي زما د پیغمبر نمخ کې چې څومره انبیا او پاغي حمله کړی دي زما د پیغمبر په صحابه وی حمله کړی دي حتی کې خدیجه الکبرى چې ام المؤمنین دا پاغي داسې خطرناک تهمت لګولې ده دومره خطرناکه حمله کړی دا چې مرزا پخپل وی اقرات ایک لڑکی نے میرے ساتھ گزاری صبح مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی مسلمانانو تاسو ته ویل غواړم ما ته وسنګ یو سړی وی نرم جبه اختیار کا نرم لهجه اختیار کا چې زما د پیغمبر بیبي چې د دې ټول امت مور دا هغه د دې ظالمانو رذیلانو نه هغه دې ظالمانو معاف نکړه مونږ به قادیانې څنګه معاف کوو قادیانیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں کا جو یار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے پښتنو تاسو نه تاسو کوم ماته یو سړی وای تاسو په سټیج باندې چې کم کنزل وکړل آیا زما پیغمبر محمد رسول الله داسې کنزل کړی دي ما وی نه زما د پیغمبر چې کوم معبود دی هغه معبود قران کریم کې ولید بن مغیره ولد الزنا ویلی دی ځکه چې ولید بن مغیره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ادبی کولا زما هغه محبوب کوم تا چې محمد رسول الله ویل شي هغه امام الانبیاء ابن خطل بارک ارشاد فرمایلو خلق ورتوی د خانه کعبه د غلاف د لاندې د نشوي دی او کله چې څوک بیت الله تراغه قران وی من دخله کان آمنا قرآن وی چې څوک بیت الله ته داخل شو دا امن والده محمد رسول الله ارشاد بذات خود فرمائی ابن خطل د بیت الله د غلاف نراو باسي ټوټي کوي چې رह دی دنیا تا ټول کائنات ته اندازو لګي چې د پیغمبر توهین کولو والا داغه سزا صرف سر کټ کول دي گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا مرزا مسرور سروز مخکې انټرویو ورکړي په انټرنیټ باندې تاسو کې بداسي څوک نه وی چې هغه انټرویو نه کتلی مرزا مسرور پاگی کې وای جب تک پاکستان کا مولوی رہے گا जब तक पाकिस्तान के मौलवी के हाथ में इक़्तिदार होगी इक़्तिदार का नहीं बताया इक़्तिदार होगी और जब तक पाकिस्तान का मौलवी जिंदा रहेगा हमें जगह नहीं मिलेगी मावर तभी सिर्फ मौलवी नहीं आज जरा मर्दम शुमारी करो पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कॉलेज वाला भी जिंदा रहेगा अगर यूनिवर्सिटी वाला भी जिंदा रहेगा अगर स्कूल वाला भी जिंदा रहेगा बाजार वाला भी जिंदा रहेगा खेती बाड़ी करने वाला भी जिंदा रहेगा रब्बे काबा की कसम तू और तेरी जुर्रियत इंशाअल्लाह उनको हम टिकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह تکبیر نعرے تکبیر آقا تیرے جان نثار آقا تیرے جان نثار آقا تیرے جان نثار نعرے تکبیر جتوئی کی یو جنیدہ زنانہ ذات تے زنانہ ذات ویڈیو رالی گی
ټول امت مسلمه ته وایي چې قیامت په ورځ به د حشر میدان کې تاسو مړی نه نیسم چې تاسو د خپل خور تپوس نه کړی شو. مونږ حیران شو، ششدر پاتې شو. مرکز ته ما هغه ویډیو ولېږله، مازدیګر خبر راغی چې په هغه ټولو 200 کسانو باندې مرکز FIR وکړو، عالمي مجلس میدان ته راووتو. هغه جنۍ د هغې د زدوکو په والي نه خلاصه کړه، 200 کسان یې جیل ته دننه کړل. دا قادیانانو موږ معلومات کول دې جنۍ باندې دومره تشدد ولې کېدو. په مرای باندې نوکونه لګېدلي دي، په بدن باندې ځای په ځای نوکونه لګېدلي دي. عزیزانو چې موږ تحقیق وکړو، هغه جنۍ د قادیانانو د 1901 نه مخکې هغه کتابونه چې مرزا په هغې کې مجدد یادېدو، مرزا ځان ته ملهم من الله وي، مرزا ځان ته مامور من الله وي، چې هغه کتابونه مو کتل، په هغې کې هغه د عیسی علیه السلام هم تعریف کوي، د ختم نبوت هم اقرار کوي، لا اله الا الله محمد رسول الله هم اقرار کوي. لیکن د 1901 نه بعد د مرزا کتابونه وګوره، کله پیغمبر ته وایي ته شرابي راشه کتاب موجود نه ما حلال کا، کله پیغمبر یادوي وایي دا زنایی دی راشه کتاب موجود نه ما حلال کا، کله صحابي یادوي وایي د حدیث ابو هريره یادوي چې کثیر روایت دی، وایي د حدیث ردی ټوکرې ته وغورځوه ځکه چې د پلار معلوم نه دی. آیا عزیزه تا نه تپوس کوم، نن به زه او ته په خپل رب او په خپل پیغمبر ننګ کوو که به نه کوو؟ नहीं बुलंद आवाज से सम पचगा लासू चटका सम पचगा बांधे तासु ता हजरत शेख د دیر بابا بچی یو لوی هسته اشارتن د قادیانانو عقاید بیان کړل چې قادیانې وای چې زما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه قادیانې په خپل کتاب هم لیکي. اوس حضرت شیخ صاحب سره ناستم، ما ورتوي کتاب را سره گاډي کې موجود دی، 400 صفحې دی او د کتاب نوم دی لا نبی بعده، او د کتاب لاندې ټایټل لاندې چې کله لیکلي دي چې چا چاپ کړی دی، انجمن خدامي احمدیه لاهور پاکستان کې چاپ شوی دی. او په هغه کتاب کې یو صفحه داسې نشته چې قادیانانو هغې کې خپل دجل او خپل فریب خپله دوکنې ورکړي. حضرت شیخ چې فرمایل د هغې هر کتاب دوکه ده، هر کتاب دروغ دي، هر کتاب فراډ دی. تا ته وایي زما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده، کلمت الفصل کې م لیکي، کشتي نوح کې م لیکي، الفضل رساله کې م لیکي چې د محمد نه مراد وایي د قادیان هغه مرزا دی چې د غلام مرتضی په کور کې پیدا شو. وایي زمونږ پیغمبر هغه دی، نو قادیانې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي زما په هغې م اعتماد نشته. هغه وایي زه مونځ کوم ستا په شان کوم، هغه وایي اذان کوم ستا په شان کوم، هغه زما قرآن کتاب نه مني. زما چیلنج دی، قادیانان په خپلو چینلو وایي زمونږ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده. کالج یونیورسټۍ کې م وایي زما چیلنج دی، نن د دې پښتون مولا چیلنج دی، قادیانې عدالت ته راوله، میدان ته راوله، د هغه د امن ذمهداري به زه ورکوم. د دنیا کفر کوم قادیانې د سپي اولاد چې هغه د مور حلالي پیس کلی وي، د میدان ته راشي خپله کلمه دی لا اله الا الله محمد رسول الله ثابته کړي. دغه اوس نشم ویلی، حضرت ناست دی چې اشاره به زه د څه کومه. ما ته بیا خلک وایي ته کنزل کې قادیانانو نه ښځې اخیستل غواړي، تاسو وایي کنزل کې چې چا خدیجة الکبرا معاف نه کړه، چا سیدة النساء فاطمة زهرا معاف نه کړه، چا د محمد رسول الله نوسی حسن او حسین چې د پیغمبر په ملا باندې ټوپونه وایي
هغه ملا باندې ټوپونه وای چې کوم ملا باندې چا د خپې کې خودو تصور وکړو سړی کافر کیږي حسن او حسین پاغي باندې ټوپونه وای امام الانبیاء سجدې نه سر نو چتای وای دا ماته ډیر محبوب دي په کوم شونډو چې زما د پیغمبر شونډې پرتی دي هغه د حسن او حسین شونډې دي کوم موقع باندې چې پټول لخر کې وبنه ملاوي دي ماشومان جړل سوق دي فاطمه کون رو رہا ہے حسنم جاڑی حسینم جاڑی یا رسول الله پټول لخر کې اعلان وشو د چا مشکیزه کې وبي هغه وبروړي حسن او حسین لور کوي د هر چا مشکیزه خالی دي کله چې امام الانبیاء مشکیزه وکته شو هغه خالی وا د شیخینو مشکیزه مخالی وی امام الانبیاء خپل جبه د حسن په خله کې ورکړه او داغینه چینه د وبو جاری شو د حسین په خله کې ورکړه اغینه چینه د وبو جاری شو او مرزا لیکلی دي چې حسن او حسین دا زما د خپو د تسمو برابر ندي آیا داسې پلیت او داسې ذریت دا په دې وطن باندې په دې خوره د پرې خودو قابل دی ټول وای ټول بیا وای او بیا داسې پلیت چې د پاکستان په جنرال اسمبلی کې د پاکستان په جنرال اسمبلی کې 6 ستمبر 1974 باندې مرزا ناصر ولاړ دی او هغه وایي چې دا څومره قوم دی دا څومره قوم چاہے اسمبلی سے باہر ہو چاہے اندر ہو جو میری نبوت کا قائل نہیں جو میری فتح کا قائل نہیں پدر سے عبرت کی امدہ عبارت موجود دے ایک مرد خدا کی امدہ عبارت موجود دے و مرزا لکی وہی چے سوک زمان دا نبوت قائل نہ دے دا ٹول دا کنجری اولاد دے دا زنا اولاد دے رنبے دا مرزا خپل زوی دا بشیر احمد MA رو روئے چستا نبوت زنمنم نو تپوس کوم چے مرزا خپل خزی تا کنجر او پلیتا ولدو زناوی کوي نوي اوس بشیر الدین احمد نه تپوس کول غواړي مسرور نه تپوس کول غواړي پټولو مرزایانو کې چې د دې څومره تاریخ دی نن چې دې کوم خلیفۃ المسیح الخامس دی او هغه داوی کوي د جمعې په ورځ باندې پرونم د جمعې په ورځ باندې هغه غول خوړل هغه د خپل MTA چینل نغول خوړل مونږ غلم یو چیلنج ورکړی دی تقریبا داغي 15 میاشتې وشوي مرزا مسرور زمونږ د چیلنج جواب مونږ پر ابو کې ورته دا ویلي دي سرګودا لاهور کراچي کوټه کې ویلي دي په میډیا ویلي دي او په دې قسم کولې چې مسرور ته خبر رسیدل دا چې مسروره ته چې کله پاکستان کې وزان ته 15 خلیفہ وای ته پاکستان کې وي پتا باندې کومه تانه کې FIR در باندې د ریپو د ماشومې زنا سره دی زنا کړي وا هغه FIR پتا موجودو ته د پاکستان نه په ضمانت د جیل نه وته ستا ضمانتونه ضبط شوی دي ته لندن ته تختیدلې نن 15 خلیفہ جوړیږي نالای قدر نه کائنات کې بل نشتا زناجی او شرابي او ستا ذریت او ستا مشران زما انبیاء باندې دا تهمت لګی ته میدان تراشه غیرتو کا میدان تراشه غیرتو کا میدان تراشه دا خو آئین پاکستان موجود دے دا زمونږ کابر علماء موجود دي اگر روس پزان مرا ولا چې مونږ دې په چوندو چوندو درنه دا غوخي وشو کو ما سره ابل رضی او قادیانی باسو په میسنجر باندې هغه پاغي کې وای چې کچاري زمونږ کتابونه په نوی ایډیشن کې هغه صفه شوی تاسو چې کم کنزل یادوي دا پکې ني نو بیا بس تاسو په مونږ صفات وای ما ورته مې بیا به ما غفتوي بیا به ولی دا د انصاف تقاضا ده ما ورته مې او دام د انصاف تقاضا ده وسنګ دلیل یې څه ده مې دلیل یې دا د چستا کوم پلیتانو دا بکواس کړو هغه پلیتانو ته کافر او زنديق او خارج از اسلام وایا بیا راشه زمارور ما سر سینه ملاو کا او کنه په دې دجل باندې ترازه کله لا نبی بعده لکی کله خپل ټول روحاني خزائن راوالی او پاغي ټایټل هم بدل کې پاغي کې صفو کې رد و بدل راولي او پاغي کې خپل دجل نکار واخلي خپل شیطانت ته ختم کې والله استازړي نسخه مونږ سره موجود دي دا امت بتا ان شاء الله تر خپل مرګ پورې نه معاف کوي ان شاء الله معاف به کوي ټول وای معاف به کوي ټول وای معاف به کوي چې کوم پولیس تا پیغمبر ته کنزل کوي فاطمه الزهرا ته کنزل کوي خلک وای دا کنزل کم ځای مې کتاب دې ځای موجود دی یو منټ کې دنه کتاب بخې تقدم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مور بارکی سوئی دا آغا مریم بطول بارکی سوئی کم بارکی چی رب فرمائی چی دا پاک دامن دا سورہ مریم را اوچت کا پا سورہ مریم کی مکمل گورا اغی بارکی وی دا دی سمجبوری وی چی او نباد بے بلخاون کولو ستا مور خور باندے بسوک دا تحمتو لگئی ززما لہجہ خو سختا لیکن الحمدللہ مام دا عمر ابن العاص پلاس باندے بیت کڑے رہے جب ابن العاص کو رومیوں نے کہا کہ اگر آگے جاؤ گے سمندر میں گر جاؤ گے پیچھے آؤ گے ہم تلواروں سے کاٹیں گے جواب دیا میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اگر میں زندہ رہا غازی بن کے رہوں گا اگر مر گیا تو شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عاشقان ختم نبوت نعرہ تکبیر شیخ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ پا بدن باندے دا خنجر گزارو نوشو بدن نقوخی کٹ کڑے شوی سرمن سورہ شوا موقفی چا بدل کڑو تولو ای موقفی چا بدل کڑو شہید اسلام یوسف لدھیانوی بدن پا بوڑا والی کی پا گولو سورہ شو حبیب اللہ مختار سورہ شو مفتی شاموزائی سورہ شو بدن سورہ شو زما کابر پا گولو ہوشتے لے شو عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ مانا نہیں ریگی زما کابر پا گولو باندی سورہ شو لیکن چا موقف بدل کڑے دے نن ما دو گولے نہیں ارے آیا تاسو گولے نے یری گئی تو ایمان ہوا یری گئی کم کم لبیک دوال اللہ سن اوچت کیا لبیک 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 کم کم سڑے دا ویلشی چنن نباد ماد دیا کابرو پلاس باندے بیت کڑے دے او تر قیامت پورے چے سو پورے زما جواندی زما دی دا اللہ پزاد قسمی چے زبد ختم نبوت کار کنیم انشاءاللہ کم کم سڑے ویلشی پی ایمان لا سوچت گئی پکلک باندے وائی کسی کی کوئی پرواہ نہیں اگر اس میں جیل آ جائے تو اس جیل کو ایسا تسلیم کریں گے جیسے ہم جنت میں چلے گئے اگر اس میں ہتھکڑی آ جائے ہاتھوں کی زینت کون کون سمجھے گا ہاتھ اٹھا کر اور اگر اس میں بیڑی آ جائے رب کعبہ کی قسم کہ وہ بیڑی بھی ہم اپنے پاؤں کی زینت سمجھیں گے اور اگر تختہ دار آیا تختہ دار کو چھوم کر انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے ختم نبوت شہدائے ختم نبوت عاشقان ختم نبوت عاشقان ختم نبوت فدایان ختم نبوت شہدائے ختم نبوت نعرہ تکبیر اس رات داؤ آئی شیخ سے بوئی دا عظمت کسلو کنالو ترسو کم کم ملگرے وئی آوازی زنا زما پا لندن کی مسلمان رور دے زما برطانیہ کی مسلمان رور دے زما یو ایس کی مسلمان رور دے زما جاپان و فرانس کی مسلمان رور دے زما سویڈن و زما پا دبئی کی مسلمان رور دے کراچی کی زما دوستان تعلق والا کاروبار والدی زما ہر زید آوازو چتوم او انشاءاللہ پا دی پینزم یاشتی سلور کی دن دا زمکہ منگا 100 کنال ترسو انشاءاللہ تو ایمانی وائی ہر سڑے بخپل سٹرگل کئی ہر سڑے بخپل محنت کئی ندی مرکز چوکی دارہ با کئی او دا قادیانی نے بخز سوک سوکلی بیا ما توائی کنزل کے بخپل ٹولو لا سوچت کرو ما چی چناب نگر کے داوئے نو چی بہر رہوہ تو منگ مشران روٹے تے ایسار کرو چی رہوہ تو دا ملگری گوادی قادیانانو ٹول خزدہ سے راوتے ہوئے ما ته دیوی د ټولې خزر او تی مې دیوی نو سم بوزي مې مونږ ورته صبر کړی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا ملګری تپوس کوي چې غازی فیصل خالد چرته دی غازی فیصل خالد مکمل خو نشم ویلې چې چرته دی خو جیل کې شته اوس بتا سو وایي چې داغي کیس څوک لړاوي داغي کیس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لړاوي اوس بتا سوائی چی اگر حقیقی ولینا زب چیلنج سر داو ویما چی سبا خو اتوار دے
د پیر پورز د خلق او غاړي چې د آزاد کړي شي نو ان شاء الله داغه به ضمانت شوي، لیکن ضمانت ولی نه کو، مشران ضمانت ولی نه کوي. هغه وجه دا چې نن د ټوله دنیا هیرو غازی فیصل خالد دی او ټوله دنیا هغه پسې لګیدل دا. مونږ وایو داغه د پاره د امن زوم دغه دی او ان شاء الله زمونږ به د دین دغه سي جرنیلان په جیلونو کې وخت تیری خونوم به په ټوله دنیا کې چلیږي ان شاء الله. دین علاوه بل خبره کوم، مونږ قادیانانو ته یو چیلنج کړو چې زمونږ په 3 ډیویژن کې اوس دې ځای مونږ صرف په ثوابای کیو. آیا په ثوابای کې د ملګری ټول دا قسم کول شي چې د ثوابای په سرزمین باندې چې پته لګي چې دا د قادیانی پروډکټس دی په یو انچای کې بیرانه څوک نه خرڅي ان شاء الله. ویل شي په نره باندې نه به خرڅي کنه څوک ان شاء الله. مرکز سره برابطه کې مرکز نه وته پوس کې درته وای چې دا د قادیانی دی هغه به څوک نه خرڅي ان شاء الله. مون قادیانانو تدام ویلو जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई वहां नहीं रहेगा, अगर हम चाहेंगे यहां से निकल जाओ वहां से निकलोगे इंशाअल्लाह. पदीबा अमल विच मुंग न गवाड़ू अल तबका दियाने न उसीगी. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाह. हजरत मुहतरम कारी इकरामुल हक से दामत बरकातुहुल आलिया जिस्ता से जज्बात और तर्जमानी कोला अल्लाह जल्ल शानहू दी सेहत आफियत सरा और हिफाजत सरा जो नसीब की मुज़बकीगी दमुद नमक की हजरत शेख से दामत बरकातुहुल आलिया इख्तितामी दुआ कीगी. तो दुआ को कौन करना इंशाअल्लाह जी मलगिरी लगे नहीं बस दुआ कीगी और दुआ पसी बाजान उशी आई पसी नमूज कीगी इंशाअल्लाह. मलगिरी की ने इख्तितामी दुआ दफा दावत पर को दे मजलिस सदर ज़मुंगा स्तासो ज़ुनूर तकोर ज़मुंगा स्तासो द सरूनो ताज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना शेख एजाजुल हक से दामत बरकातुहुल आलिया इख्तितामी दुआ फरमाई. मलगिरी दुआ के शामिल. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह. तू सब कहे रब अल्लाह बंदे तेरे सब अल्लाह. तू सब कहे रब अल्लाह बंदे तेरे सब अल्लाह. जन्नत तेरी रहमत है दोज़ख है गज़ब अल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. मैंने कहा या रब्बी तूने कहा या अब्दी. मैंने कहा या रब्बी तूने कहा या अब्दी. एक माँ कभी बच्चों से है प्यार ये कब अल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह दज़ड़ा पमीना वाया सल्ले अला मुहम्मद दज़ड़ा पमीना वाया सल्ले अला मुहम्मद दादे अमर खुदाया सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद दज़ड़ा पमीना वाया सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। درود شریف وایرو صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دعا کو ډیرو ورونو دعاګانو درخواستونه کړي دي. اوس هم مولانا رسال صاحب راته وفرمایل چې زموږ دلته یو عالم دی، زموږ مشر دی، مولانا عبدالباري صاحب د هغوی یو دوست دی، د هغوی اپریشن دی. نور ملګرو د دعاګانو ویلي دي، بلکې نه به یې ویلي، موږ ته به نی را رسېدلي، خو د هغوی دپاره به اوس هم دعا وکړو انشاءالله. بیا هم د ملګرو خدمت کې عرض دی چې الله چاته هم توفیق ورکړي د شپې پاسې د دې اجتماع دپاره، د دې اسبابو دپاره، د دې ضروریاتو دپاره، د پنډال د دې ځمکې دپاره الله ته وجاړئ، د الله نه وغواړئ چې الله ربالعزت دا ټول اسباب د عیبو د خزانو نه برابر کړي، او د بیمارانو دپاره دعاګانې وغواړئ، د قرضدارانو دپاره دعاګانې وغواړئ، د لاچارو دپاره دعاګانې وغواړئ، د بې کوره رونو دپاره، د بې اولادو دپاره، د بې روزګارو د ټولو دپاره دی الله ربالعزت زمونږ او ستاسو دا دعاګانې په خپل دربار کې قبولې کړي. وصلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. څوک وفات شوي دي یا دې وخت کې، نږدو وخت کې، یا دې کال کې، یا زمونږ د ټولو مردگان دی الله غریق الرحمت کړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار قلب قلوبهم بالمودة والإعزاز والإحسان والإكرام.
اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا غياث المستغيثين أغثنا. نتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف عاهاتنا واقض حاجاتنا وأد ديوننا وكلنا معينا وظهيرا وكلنا معينا وظهيرا وكلنا معينا وظهيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. یا اللہ زمانگ طول خاتمہ بالخیر بالایمان کے، اللہ زمانگ عقائد پہ اسلام مضبوط کے، یا اللہ زمانگ عقائد پہ اسلام مضبوط کے، یا اللہ زمانگ عقائد پہ دین اسلام مضبوط کے، یا اللہ عقیدہ دا ختم نبوت مربی کریم نور مضبوط کے، یا اللہ دا عقیدے سر را لجوان را کے، یا اللہ دا عقیدے سر ربی کریم منگلا مرگ را والے، دا خپل عقیدے سر مقبر تبوزے، دا خپل عقیدے سر مو دا قیامت پر دا محبوب سر یا اللہ یوزائے ملاقات نصیب کے، دا محبوب بخفوق مبارکو کی قدمین عالیوں کی اقدام عالیہ کی رالزائے را کے، دا محبوب دا مبارک اللہ سنمو دا حوض کو سرو با نصیب کے، دا محبوب پا کتوم دا مدو دا من ماتا کے، دا محبوب دا اللہ سن مبارکو دا حبوبانی دا مدو تن دا ماتا کے. اللہ منگ پتا غٹالا دا کافلی دا ختم نبوت کی راولی اللہ چی یو سر دے دا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق منتے ہستی ہوئی اللہ کے کمزور ہوئی بیکار رہی. اب ربی کریم اس من ذکر پیا اللہ دا دقی عقیدے ربی کریم منون کی ہو دی عقیدے دا پار راجم آئی اللہ منگ دا دا قطار پا آخر کی راولی خوخا مخا مراولی دا قطار کی مراولی دے خلقو دا حاضری قبولا کی دے ٹولنو دا حاضری اللہ قبولا کی یعنی بڑھاگانو مشرانو سپنگیرو سپن روبو کمزورو حاضری قبولا کی دے ظلمو و زوانانو پا زوانو کے دا وقت فارغ اول او دل تکرات دل دا پخبل دربار کے قبولا دے پا برکت پا زوانو کے برکت واچھا اللہ دا دی پا برکت باندے دا محبوب دا ختم نبوت دا تاج سپایانو گرزوے سر زمانگا دا دی محبت او دا دی راتک پا بدلا کے ورطا رب کریم اخپل رضا ورکے دا اخپل محبوب محبت ورطا سر زمانگ نصیب کے. اللہ رب کریم دا طول مجبیر او دا دی طول جمع او دا طول حاضرینو سر دا محبت کا ان کو غائبینو سر دا نہرینو کو کورونو کی سر دا زنانو خویندو بیندو زمانگ دا طول مغفرت اعلانو فرمائے. اللہ دا کم دا چی منگ ناصر رب کریم دا ختم نبوت رب کریم دائمی مرکزو کرتا ہے الہ یوم القیامہ. یا اللہ دا ختم نبوت مرکزو کرتا ہے دا علماء تا گودود دا دائی پا مشورو باندی رب کریم دا مرکز معرض وجود تراغے. اللہ رب کریم دوی لدہ دی جزائے خیر ورکے. اللہ سمرہ بندی تردی والی دی اگر رب کریمہ دا غی سمرات چتا منگ توخل رب کریمہ دا غیب دا خزانون ہے یا اللہ دا غطول ادائیگیو فرمائے. او اللہ طول ذلیتا نور ذلوتا طول ملکتا عالم اسلام تا رب کریمہ پا دی مرکز کے رب کریمہ دا شرکت توفیق ورکے او نصیبہ رب کریمہ روچا تا کے خیر و برکت زمونگ طول رونو دوستانو لور کے مشکلات دا طول حل کے بیماران طول صحت یاب کے قرضداران ټول د قرضونو نه یا الله خلاص کې بے روزګارونو له روزګار ورکې بے اولادو له اولاد ورکې بے کورو له کورونه ورکې بے ورو له ور ورکې بے درو له در ورکې
بے ور لور ور کے بے در لدر ور کے بے الماز یا اللہ تعالی ہدایت فرمائے تی مزگزار کے امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم پاغی ټول باندې سره زمونږ رحم وکړي ټول امت نبی علیہ السلام ته ہدایت فرمائے ټول امت محبوب په محبت کې متفق او متحد کې څومره خلق راغلي دي جولو کې خیر واچوي څومره علماء تشریف راوړو راغلي دي اوس ناستی یا راغلي تشریف وړي دي یا سبا راځي د ټولو جولو کې خیر واچوي زمونږ د اکابر او زمونږ د مشرانو سوري د غي سایه دا غي محبت او شفقت مونږ باندې قائم او دائم الله چا چې مونږ ته ستانوم خولې ستاده محبوب محبت خولې د دې بدلی ولا تور کې هغه مشرانو لازمونږ او استادانو لازمونږ مربيين ول د دې بدلی ورکي الله دا علاقه د عمل د ختم نبوت گہوارا او مرکز وګرځوي الله ټول ملګری دوستان خوشاله کې سمرم زمونږ یا الله دوستان ملګری غایبین دي زمونږ د دعا په تمه دا غي جوړو کې خیر واچي د چا اپریشن نه اپریشن کامیاب کې څوک بهر ملکونو کې دي مسافر دي یا الله د سفر په حالت کې هغه د دې ځای سره د دې کار سره د دې علماو سره محبت ساتي د دې بدلی ولته ورکي هغه مسافر ته ډیر خوشاله کې هغه مسافر چې لاندې دي خبر او غافل دي هغه رب کریم خبر کې هغه کوم سره زمونږ یا الله جذبه ایمانی واچوي د محبوب محبت ټول عالم لور کې د محبوب محبت ټول عالم لور کې څنګه د رب کریم محبوب له محبوبیت ورکړي دي الله دغه محبوبیت په برکت باندې مونږ ته د محبوب په شان رب کریم سوق خواږم وکي مونږ ته محبوب د مونږ د مور او پلار د مونږ د ټول کل مال جان او د حال نه خوب کې او د مدینه جانان رب کریم په مونږ باندې ډیر ګران دی یا الله د محبوب شفاعت مونږ د ټولو نصیب کې الله مونږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کې مونږ هغه شان عاشقان کې مونږ هغه شان صادقان کې مونږ هغه شان مریدان کې مونږ هغه شان جوړ کې الله مونږ هغه شان جوړ الله تعالی له څومره محبت ورکړ چې د چا په سونو باندې محبوب لاس راغلی دی ټول عمر هغه سره نه کټ الله موږ نه مینا راک موږ نه مینا محبت راک چې چا د محبوب د وفات اوریدلې دي د خدای نه غوښتي اوس مینا سترګې واخلي رب کریم دومره لوی محبت موږ ته دغه محبت سرات را نصیب د ملګری دوستان ټول خوشاله کړي الله د دې ملک حکومتونو لا حکمرانانو لا وزیرانو لا گورنرانو لا سپیکرانو لا د ختم نبوت د خدمت توفیق ورکړي او کچره نبی کریم په دغه ځای کې یا الله د څه قسم غل کیږي یا دغه کار په مخالفو کورسو باندې کینی ربی کریم دای ور سره نهستو نابود کې دای ور سره روک کې دای ور سره مردار کې الله خیر د دواړو جهانو د ټولو نصیب کې الله څومره پیردار خادمان ولار دي رب کریم دغه غلامان د محبوب او یا الله دا پیری دا محبت قبول کې او جدا ولار دي په پټو کې ځای په ځای باندې دلته ولار دي خدمتونه کوي محبت ظاهري الله زه خدا غ سوال کوم چې منګه د دې محبت کوونکو لدی پیردار په برکت باندې زموږ د بخنیوم فیصله وکړي الله دوستان ملګری مټول خوشاله کې زمون بچی نیکان او صالحان کې اغم زمون سره الله زمون د مشرانو په لار روان کې الله د محبوب د عقیده د ختم نبوت د تاج د ختم نبوت د عقیده په ټول عالم کې خوره کې او کوسه په کوسه باندې یا الله کور په کور باندې بنده په بنده باندې د دې عقیده د تبلیغ او د دعوت موږ له توفیق راکړي الله دې ملک اسلامي او شرعي نظام راولي حکمرانان نیکان کې رب کریم حکمرانان موږ له نیکان راکې نیکان حکمرانان راکې موږ نه خبرېږو ان پوېږو رب کریم حکدای څه قسمه نقصان کوي رب کریم دا نقصان نه منې کې او که رب کریم هدایت قسمت کې نه دی لري کې روکيږي او نور راولي رب کریم نیکان حکمرانان راولي نیکان بندگان په موږ باندې یا الله مسلط کې رب کریم د دې د تسلط نه بیا موږ اخلاص کې اللهم سهل علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. ملګری صفونه ورغلي او د موز اهتمامو کې ملګری له وروسته شي د صفونه برابر شي الحمدلله سکال
ځای ښه پراخه دی، ځای کولاو دی. ملګري که لږ لږ وروسته شي نو په دې لویه جمع کې به شامل شو او د صفونو ګډېدلو احتمال